د افغانستان په زړه کابل کې از پنشیر است، از پروان است، از کاپیساس است. حال مالته جلال آباد است که از کنر است که مالته مصر است که یک سیر مالته کنر در 500 400 میرسه، یک سیر ازی در 1000. آیا گاونډي مملکتونو ته هم ځینې سبزیجات صادروو؟ تاجکستان، ازبکستان، ایران او هند ته اوس هم میوه صادریږي. من میگم تاثیر د همین آب دریای یمونه باشه. از افغانستان که سیب بالا که سیب نداره، همون تا بیارزش است، قدر نمیتیمش. برازیلی است، این برازیلی سیناک، خب او از مصر است، او از ایران است. سیبای سمرقندی گل نو از مزار شریف و همچنان دوستای عزیز شلیل مزار شریف. سیب مزار شریف است. این سیب نو میآید خب و بعد از دیگه سیبای دیگه میآید. د افغانستان په زړه کابل کې تای مسکن د تازه سبزیو او د میوه‌جاتو لویه یا ستره منډه وي. ښه راغلاست او ستړي مشي ټولو ته وایم او په محمدي درود منظم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سیلک روټ ټایم یوټیوب چینل زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو، زه صاحب الله صافی خوشحاله یم چې د ښاري یو ځانګړي ګزارش کې درته هرکلی او ستړي مشي وایم او ارزومند یم چې دغه ګزارش را سره تر اخره پورې وګورئ. د شکر ځای دی او الحمدلله باید ووایو چې افغانستان دومره ډیره د زراعت په برخه کې د اقتصاد په ډګر کې دومره ښکلا بخلې ده چې حتی تر منځنۍ اسیا او ګاونډي پاکستان او ایران ته هم د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات کوي. دوستانو په دې هکله نن د کابل د تایمسکن منډوي ته راغلی یم. دلته به د دوستانو سره د دکاندارانو سره لنډې مرکې او زړه خواله لرم. آیا په رښتیا سره اوس موږ تازه سبزیجات او یو بعضې میوې ګاونډي هېوادونو ته صادروو؟ د دې پاک لټول معلوماتو ته په دې ګزارش کې راټولول غواړم. ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او احساس د ستومانۍ ونه کوئ. برنده‌های نازنین، بهار تمام شد، تابستان آمد و امرای میوه‌های شیرین و پرلذت آمد. السلام علیکم کاکا جان. صحت و مزاج بخیر هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر است. بادام هم نوشیجان میکنی، ساری مردم هم میپروشی و صدات خیلی پخش است. خوب است الحمدلله شکر. بخیر باش کاکا جان. نام شما؟ محمد هاشم. محمد هاشم. باشنده کجا هستی؟ بادام از کجا میاری؟ باشنده ولسوالی میر بچکوت هستم. بادام از کاپیسا میارم. میر بچکوت چه خطرناک نام است. بسیار خوب تشکر.
ایره از کاپیسا میاری اونجا باغ میخری یا مثلا سیر یا به حساب کیلو میگیری؟ نه از اونجا میای از سیرکی میای باز ما از مارکت میخریم. از این مارکت میخرین؟ خوی سیرکی به این مارکت میای؟ کیلو چند سودا میکنی؟ کیلو 600 مردم باز بادام خشک زیاد دوست داره مگم همین تازه بادام خیلی مروج شده در کابل. ولی این شیره داره دیگه حالا فعلا این خوب است. این خوب نشده است. او کنه شده. بچی تکالیف مفید است. به اعصاب. تنها به اعصاب. اعصاب بعد تقویت وجود. تقویت وجود. بسیار خوب. محمد هاشم کاکا پیش از آمدن همین موسم بادام دیگه چی مصروفیت بود؟ در پیش از این در کار بزرگ بانجان رومی و تخمانه و تیرا کار میکنه. سبزیجات. بعضی سیزن که برسه دیگه سر از این یا گزاره میشه؟ میشه خدا برده و چاره. یکی با خوش باشی محمد هاشم خدمتی. ممنون. خدا حافظ. تشکر. دوستای عزیز بالاخره رسیدیم با گلاس فروشی یا آلوبالو. در این مورد امرای بیادری ما که اینجا مصروف همین کاروبار است صحبت کوتاه میکنیم. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم برادر. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سعدمند جان که جور ایام شریف بیادر. روزای نماز تحت وعده داخل شو. بخیر باشی زنده باشی. اسم شما بیادر؟ صفاودین هستم. صفاودین. اینجا چی مصروفیت چی کار میکنی؟ اینجا دیگه ما میوه وطنی گیلاس، آلوبالو، شفتالو، زردالو تو چیزا میریم سودا میکنیم. اما ایش نامش که اواخرش به آلو است امور شما میپرسید. بله آلوبالو، زردالو، شفتالو. ماشاءالله بسیار خوب. صفاودین جان از کدام ولایت میایه و با کجا صادر میشه؟ برادری از پنشیر است، از پروان است، از کاپیسا است، از سرای خوجه است، از این منطقه فعلا نمیده اینجا. شکر داره، گل داره، می بچکو از این مناطق. منطقه میاد فعلا. سابق بسیار کوچیک بود ولی کلان است. گلاس یکی وطنی از شالو میگه میشه یک ذره ابلق است. اون مزه خاص داره وطنی از دیگه یا که فعلا جنس همه چیز مگم از خارجی از گلاس خارجی. زراعت است دیگه. بله از زراعت است. بله. خب اینجا خب قیمتش به ما و شما معلوم است به سایر کشورها صادر میشه از افغانستان؟ یکی دو سال به هندوستان وارد میشه. از افغانستان به هندوستان صادر میشه. هندوستان صادر میشه. تجارتش می اینجا پرسان میکنه. هر سال بسیار قیمتاشون بسیار بالا رفت تا فکر کنم تا سال 2000 سودا شد دیگه فعلا نرخ ارزان است امسال دیگه. خب امسال خو نو برآمدگی شاید که مارکت خوب شود. نه خوب میشه نه برای فعلا دیگه خارج هم صادر نمیشه دیگه فعلا بسیار نرخ ارزان. دلیلش چی است که اونجا صادر نمیشه؟ دلیلش پارسال متجاری که مثلا وارد میکرد توان داد دیگه امسال دیگه اگر بسیاری هم گلاس از فرض است. فرض ما خود ما از میربچک هستیم از فرض است. نرخ پارسال بسیار بلند بود امسال که یکی بودجه مردم ضعیف است دیگه هیچ خریدن نتونه کشور خارج هم دیگه بدر نمیتونه که بود. تشکر صفاودین جان. سلامت باشید. ممنونم که خوب داشته باشید. تشکر. ببینید نازنین همراه ما باشین دیگه معلومات و جزئیات با حضور شما ارائه میکنیم. دوستانو کلیپونه او لنډې مرکې خو مو د ځینو دوستانو ولیدلې دلته د دې منډوي مسؤلینو سره هم لنډه مرکه کوو په دې خاطر چې
ډېری مسؤلیتونه د دوی پورې تړاو لري. السلام علیکم ورو. علیکم السلام صافي سے سلام تا ته او ستا لیدونکو ته هیله من چې روغ او جوړ وئ. الله د قدرمن لره تېر شوی اختر دې مبارک. تا دې هم مبارک شي. روزې لمانځونه عبادت د الله په لار قبول و منظور وګرځه. ډېره زیاته مننه. خدای د قدرمن لره ګرانه ستاسو نوم او دلته مو مسؤلیت زما نوم مسعود دی. زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ د کابل کې کومه مالونه سبزیجات یا میوې ته راواردېږي د څلورو ورځو کې موږ مسؤلیت لرو په ټول کابل کې چې دا موږ محصول کوو او د دې نه موږ محصول اخلو. ډېره ښه ده. مسعود جانه په څه تعداد محصول اخلئ؟ مختلف دی که نه د ټولو سبزیجاتو او میوجاتو لپاره یو رقم؟ نه د کوم سبزیجات کابل ته راواردېږي هغه که میوه وي مثلا یا سبزیجات وي د هغو د ټن په سر 300 افغانۍ موږ محصول کوو. د دولت خزانې ته ځي؟ او دا نیمایي دولت ته ځي او په شخصي حساب کې هم جمع کېږي او نورې دولت حساب ته ځي، ښاروالۍ حساب کېږي. شخصي تاسې ټیکهداري نیولې ده پیسې؟ او د دې اجارهداري ده د کال حساب ده. ډېره ښه ده. مسعود جانه په دې اوسنیو شرایطو کې زموږ ډېره تکیه او د اقتصاد له لحاظه په زراعت ده. آیا ګاونډي مملکتونو ته هم ځینې سبزیجات صادروو؟ زموږ له هېواده خو فعلا د همدغې منډۍ نه د بینالمللي مارکېټ نه په اوس حالات کې لکه تاجکستان، ازبکستان، ایران او هند ته اوس هم میوه صادرېږي. نو په هر موسم کې چې مثلا کله میوه دلته زیاته سي له دې نورو هېوادو ته صادرېږي. په اوسني یا پیلي شرایطو کې کم نوه میوه موږ صادروو ګاونډي مملکتونو ته؟ فعلا په اوس حالات کې لکه د افغانستان دغه نوې میوې لکه ګیلاس او زردالو او مڼه خو لا ته اوسه نه ده رسېدلې، نو دغه میوې فعلا صادرېږي نورو هېوادو ته. بیه به هم لوړه وي نسبت؟ او بیه خو له دې جنازه ځکه لوړه ده چې په لارې مثلا د هغې خرچه او مصارف یې راځي. نو دا د افغانستان لپاره تر ټولو یو ښه کار هم دی ځکه چې افغانستان کې داسې یو څه موجود چې نورو هېوادو ته صادر سي او خلک استفاده وځنې وکړي. مثلا دا تجار لپاره ګټه ده، هم د خلکو د رعایت لپاره ګټه ده، د دواړو اقتصاد ښه کېږي. مسعود جانه هزارهجات یا بالخصوص د بامیانو ولایت په ډېره پیمانه کچالو تولیدوي، مګر هم زه چې څونه خبر شوم تنها تاجکستان سره د چپسو لپاره قرارداد شوی. دا حقیقت لري؟ او دا حقیقت لري ځکه چې د بامیانو سیزن چې کله شروع کېږي نو د هغې نه مستقیم چې موټر کله د کابل منډۍ ته راځي نو له دې مستقیم بیرته تاجکستان ته بارېږي. یو ځلې له بامیانو کابل ته راځي بیا د کابل دلته محصولیږي بیا بیرته او له کابل بیرته ځي د تجارانو پیسې د تجارت پیسې بیرته بارېږي په ټیلرو کې ځي تاجکستان طرف ته. څه ځانګړتیا ده په دې کچالو کې چې تاجکستان له موږ کچالو اخلي؟ نو خو همدغه د افغانستان بهترینه شی دی کچالو نه په هر شي کې استفاده کېږي، په هرو غذایي موادو کې لکه چپسي او نورو کارخانو کې لکه دا پاپولو دا شانتې جوړې په دې کې هم استفاده کېږي. ډېره زیاته مننه مسعود جانه. خوشحاله اوسئ. ستاسې د کامیابۍ او موفقیت په هیله. څنګه د منډوي بسنه کوي که ساحه یې محدوده ده؟ نو فعلا خو مزاحمت شته، ځینې ترافیکي مثلا ترافیکي پیښې کله کله رامنځته کېږي. نو ازدحام یو څه ناڅه جوړ کړی دی؟ او ازدحام یو څه جوړ کړی ځکه چې موټر مثلا بیربار زیاتېږي نو بیا یو څه ترافیکي پیښې وي، نور مثلا د خلکو لپاره یو څه مشکلات ایجادوي. نو هیله مند یو چې دا مشکلات راپس پایینده. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مسعود جانه مننه. بس مننه جوړ اوسئ. قدرمن شئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. الله بیننده و دوستای نازنین، بازم خوش آمدید. سیبای سمرقندی گل نو از مزار شریف. الان نو بهار به تمام شدنی است، مگم سیب وطن باز برآمده. فوق‌العاده خوشبوی خوب داره و وزنش هم بسیار میتونه فوق‌العاده است او پر از شیرینی است. وطن میگه جنت نشان داده. پیش میریم امرای هموطنای خود صحبت میکنیم در مورد تولیدات میوه‌جات و سبزیجات تازه. و همچنان دوستای عزیز شلیل مزار شریف، شلیل سمرقندی که در تولید تنها از مزار شریف از بهترین شلیل ها هستند.
بیننده نازنین خوش آمدید به ما طرح با تک تک شما میگم یک بار باز خوش آمدید. رومی تولید وطن در جالیه آمده. نمی‌فهمم که از کدام ولایت است. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. خوب هستی جان شما جور؟ بخیر هستی؟ جان جور صحتمند هستی؟ عید گذشت. تشکر آرام باش. بخیر گذشت. بخیر باش. خوش باش. اسم شما برادر؟ میرلالا. 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 میرلالا اینجا رومی میفروشه. میرلالا این رومی از کجاست برادر؟ رومی فرا است. فکر می‌کردیم که از ایران باشه. نه از فرایی است. فرایی است. از وطنی است. وطن خودم است دیگه. فضل. بازار چطور؟ کشت زرع خدا مهربونه. چیزی که قسمت آباد است. هر کار باشه خیر باشه. سیزنش به چی تعداد است؟ یک ماه دو ماه دربر میگیره؟ نه وقت در وطنی دیگه تا که زمستان شوی دربر خیلی وقت دربر نه. زمستان دیگه تو متواتر. ما بار زمستان هم کسب ما. به سردخانه انتقال میتونی یا تنها اینجا میباشی؟ نه سردخانه کار میتی جام کار میتن. سردخانه جور شده؟ جور شده فضل خدا. اون ثبات اون سردخانه خوب اساس خوش شد. از این کابل به دیگه کدام سایر ولایت اینا صادر میشه؟ صادر طرف مزار میشه. جار بخشید طرف ولایت شمالی ولایت شمالی کل جای است. باز در مقابل رومی مزار شریف برای ما و شما اون پاکت که میبینید رومی جلال آباد است. رومی جلال آباد است. پاکت که جلال آباد است. از پارا کی میره جالی میرین باز از جلال آباد تا پاکت. جلال آباد پاکت میاد. فراخ نسبت به رایش خراب است. خوش باشی برادر. تشکر آرام. زنده باشی او کات خوب داشته باشی. بیننده نازنین یک سلام خاص و مجدد به او بیننده که نو امرای چینل یوتیوب سلک رو تایم یک جا شد. رسیدیم ان قریب به پایان برنامه. خربزه‌ای را که شما مشاهده میکنین به نام شکرپران یاد میشه. معلومات نیست به ما که تولید کدام ولایت افغانستان است. مگم تربوز که هست از کندوز و فرا است. این تربوز بهترین تربوز است. هیچ مثال نداره. و خربوزه شکرپران خب به نام شما شاید آشنا باشید که تولید کجایی است و چقدر شیرین است. باش که امرای حاجی صاحب هم یک صحبت کوتاه میکنیم در این مورد. حاجی صاحب شما کجا رفتین؟ ما به دنبال شما آمدیم. شما می رفتین بالا. حاجی صاحب مبارک. سلام علیکم. اوقات خوب صحت خوب است ان شاء الله. بخیر هستی؟ بخیر باشی حاجی صاحب. زنده باشی. بخیر باشی حاجی صاحب. خربوزه را دیدیم. تربوز دیدیم. خربوزه بسیار کوچک بسیار بدرنگ مگم مزه‌ش خوب شه. خوبش است داره. شکرپاره. شکرپاره. تولید کدام ولایت است؟ ای از کندوز. از کندوز میاد. مگم بسیار بدپاره معلوم میشه کوچک است. امو سایز شما رقم است. سایز شما رقم است. از کندوز میاد. و اولا میرسه. اولی میرسه. تربوز از کجا است؟ تربوزم کندوز است. تربوزم از کندوز است. همین کندوز آبش خوب است. چی تاثیر است که هم خربوزیش بسیار شیرین هم تربوزش تو پر است که بیخی ازت بیرون. به خاطر که عوام زیاد داره نفر دیقانشون بعد تجربه کار است. خب نه دیگه ولایت اگه تخم کش کنیم باز زیر کم است. نمیکنه. هر جای آب و هوایش. منطقهش آب و هوای تازه داره. من میگم تاثیر دمی آب دریا یمونه باشه. شاید. برای آب و هوای خودشون خوبش است نه؟ کشته پر نو جور میکنیم بخیر این کانالش شاید. توکل به الله. خب حاجی صاحب دیگه چی نوع تولیدات داخلی داری مثلا نمی از لحاظ میوه‌جات؟ از میوه‌جات یه گیلاس. خب گیلاس داریم، شفتالو داریم، سیب داریم. این سیب خو حال نو بهار تمام شد بخیری خوین چی میرسه در وقت خزان میرسه؟ نه این سیب یعنی سیب است. بیا بیننده نازنین ببینید. خب سیب مزار شریف است. این سیب نو میاد خب و بعد از دیگه سیبای دیگه میاد. اولی میرسه. سیب سبز هم داریم. برازیل از برازیل است. و چینایی است. این برازیلی است. این برازیلی سیناک. خب او از مصر است. او از ایران است. تو هم از
کدام کشور بهترین توام داره؟ بهترین دمی سیب. در سیب دسیب سیب تکانه. تکانه آه. از این کجایی است؟ میدان. میدان شهر. میدان وردک، میدان شاه، نه تکانه. بدون از تعصب باید بگوییم، بدون از این وطنداری باید بگوییم سیب کدام کشور؟ شما خو این میوه فروش هستین. فقط از کشورهای خارج یا از داخلی؟ یعنی باید مقایسه کنیم. از افغانستان که سیب بالا که سیب نداره، همون تو بیارزش است، قدر نمیتیمش. به سایر کشورها صادر میشه؟ این سیب از چین است نه؟ سیب از چین است. چی داره ولی مزه که از افغانستان داره از هیچ کشور نداره. از هیچ کشور از هیچ کشور چین از افغانستان زیباییش صحیح بینید، بیرونی زیبایی است مادام نمابین میگه هیچ بیرونش چی میکنی؟ درونش باید خوبش باشه. بله 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 بله. خب سیب و میوه از افغانستان است، از هیچ کشور تو ناک خوبش نیست. ولی ناک سبزه که بدر از برازیل است، ناک سبزه از وطن خود است که یک دانه چین یک ارتن ارزش داره، مزهش، طعمش، کلش. اناناس از کجا میآید؟ این اناناس از چین است. یه چین است. ما شما کش کردن نمیتونیم گیر. والا دیگه تو هنوز نخوندین. نخوندین. اگر تو هنوز علمشون کار نکرده ان شاء الله. تشکر عزیز. با امید موفقیت، با امید کامیابی. زنده باشی عزیز. آلو بالو گلاس بهترین گلاس هست. بهترین گلاس است. حالا که گلاس 2 کیلو گلاس با 2.5 روپیه. از ایران میاد کیلوی 2.5 300. ولی که میبینید قدر نمیتن. اگر تربوز سایکو 300 روپیه. دیگه ما که مردم خیلی برای جربه است من چه خود کوشش میکنم اصلا میکنم بازم بدر خودم عصبانی میشم. بله بله. میگه بدری از وطن خودم چرا 100 روپیه است؟ تو از ایران از پاکستان از 500 600 خوردی او را نگفتی چیزه. کیک مزه نداره دیگه نداره او را نوت خوششان بدر با قدر میبری خانه. این باید 400 500 چوکی دیقان داران باشه از این جیب این جیبت است. بله. باز به خودت است نه به مملکت خارج. هر چی که میشه به خارج میشه. از خودمون که میشه بدر مثلا انگور ما یک پاکت انگور ما بدر در 100 روپیه میرسه. از خارج میاد کیلوی 300. سردخانه داریم؟ ان شاء الله کلی میگه کل سردخانه است. انگور و میوه تازه اونجا جابجا میشه ان شاء الله به زور خدا امسال شاید زیادتر میشه. از مردم چه تقاضایی دارید در مورد استفاده از سبزیجات و تولیدات و میوه‌جات تازه از افغانستان؟ والا من اعتقاد دارم که باید میوه خود آدم رشد بده. قدر میوه خود بده نه خارجی را. حالا مالته جلال آباد است که از کنر است که مالته مصر است که یک سیر مالته کنر در 500 400 میرسه، یک سیر ازی در 1000. چرا؟ خب باید از خود حمایت کنیم. باید خود حمایت کنیم، دیگران خود باید حمایت کنیم. باید در سردخانه و بعد جابجا کنیم. از مصر چی کنیم؟ چی باید طعم هم نداره. این طعم نداره ولی چیزی که مالته جلال آباد داره که در بسته کشورها داشته باشه. تشکر عزیز صاحب. با امید موفقیت و کامیابی. بیننده نازنین تایه مسکن مارکت بین المللی میوه‌جات و سبزیجات تازه در قلب کابل و رسیدن میوه‌جات و سبزیجات تازه این موسم و وقت و زمانش است. لہذا دوستانو د حاجي صاحب خبرې مو واورېدلې د خپل داخلي تولیداتو نه استفاده وکړئ او تمرکز په زیات کړئ. یوه خوشخبري البته له ځانه سره لرم چې دولت زموږ په کلي شکل باندې په دولتي ادارو کې د خارجي میوو استفاده ممنوع اعلان کړی ده. ټول باید داخلي ښکلې مڼه لرو، خربوزه لرو، هندوانه لرو، ګلاس، الوبالو، الو بخارا، پسې ماشاءالله دی وی تر زردالو هم داسې چې پسې زو زو نو پار یو کې بیا لس رقم لري لا پسې زیات. په لحاظه دوستانو زراعت چې دی د اقتصاد د ملا تیر دی. نو که غواړو چې د اقتصاد په ډګر کې خپل د ملا تیر ورغو په خپل داخلي تولیداتو باید تمرکز زیات کړو. خبرې به راون غواړم که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ. ښکلي کمنټونه راته وکړئ، لایکونه له یاده مه باسئ او شریک یې په دې خاطر کې چې نور دوستان هم زموږ د ښکلي ګزارشونو نه برخمن شي. تر یو بل ګزارش مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. سلام.